زه به د عابد ملنګ صاحب یو انتخاب غزل ویم او بیا و ملګرو ته موقع ورکوو چې خر یو ښکلی لکه بت د سومنات شي خر یو ښکلی لکه بت د سومنات شي چې جانان یې کومه مینه پکې کات شي د حساس ضمیر خاوند یمه صاحبه په وړه وړه خبره مې زړه مات شي د دنیا د چارو لاس کله وخاغې چې د غیبه دې نه وځي د جومات شي مونږ بې وسه یو د مینې کمې نشته دا زمونږ قسمتونه دې میراث شي مونږ بې وسه یو ډېره زیاته مننه مونږ بې وسه یو د مینې کمې نشته مننه مونږ بې وسه یو د مینې کمې نشته دا زمونږ قسمتونه دې میراث شي چې مین شي نو د لا د باده وځي د چنار غوندې سړی وي خو رحمات شي ستا د حسن په موضوع چې لیکل کېږي کنایې شي توضیحات شي تسبیحات شي په مودو په سترګو یخې زړه ټکور شي په مودو پس چې نصیب یو ملاقات شي عابد جانه چې د کام د غم اخلاص شي او بیا ژوند ته راجوړېږي نو وفات شي ډېره زیاته مننه